ورونو پیشنهاد مې دا دی د اسلامي امارت سره هم ان شاء الله دا په پروګرام کې شته چې په پوهنتونونو کې دیني زده کړو ته توجه وشي او په مدارسو کې هم عصري زده کړو ته توجه وشي. یو څوک چې له پوهنتونه فارغېږي دا باید له دینه هم خبر وي، دا باید د ډاکټرۍ له اصولو هم خبر وي، دا په عصري علومو هم باید مزین وي. او یو څوک چې له مدرسې فارغېږي دا باید په دین هم مزین وي، په دیني علومو باندې، او دا په عصري علومو باندې هم مزین وي. دوی تر مابین تناقض او تضاد نشته، دواړه نه بلکې لس چنده هم د دې په شان باندې کېدلی شي او دواړه دې ته ضرورت هم لرو. که طالب ته د دې ضرورت دی چې د خلکو د عقیدې او د روح او د نظریې د هغې اصلاح وکړي، نو پوهنتون ته انجینر ته ډاکټر ته د دې ضرورت دی چې هغه د منطقې نقشه سمه کړي، هغه د یو چا جسم سم کړي، هغه د یو چا سړک پل او بل او بل او دا سم کړي. دا باید ونه وایو چې طالب د مدرسې دی، محصل د پوهنتون دی، دوی تر مابین تفریقه ده او تضاد ده. نعوذ بالله. نه ټول د یو آدم علیه السلام اولاد یو، د پیغمبر علیه السلام امتیان یو، د امام ابو حنیفه سه مقلدین یو، د وی خاورې خلک یو، ټول په دې عقیده باندې یو چې الله حق دی، رسول حق دی، ائمه اربعه حق دی، بعض بعد المو حق دی. نو کله چې ټول په دې وی عقیده باندې یو او ډېر کرته دی و استاد شاګردان هم وو، نو بیا کوشش وکړو ورونو دا تفریقه په منځ کې څوک درکوه نه غورځوي. دنیا خدا کوشش کوي چې طالب غواړي چې افغانستان شاته بوځي، ته غواړي چې افغانستان مخته بوځي، خو خیر دا به ان شاء الله وخت او تجربه ثابته کی چې طالب څه غواړي، امارت څه غواړي، مجاهد څه غواړي. یقین دی وشه لکه ته چې د وطن پرمختګ غواړي، لکه ته چې غواړي چې د ملک اقتصاد قوي شي، لکه ته چې غواړي چې د یو چا تداوی په سلیمه توګه باندې وشي، لکه ته چې غواړي چې په یو سلیمه توګه باندې د یو ښار د یوې منطقې د یوه کلي نقشه واچول شي. د طالب مسکین سره هم دغه فکر دی، هغوی سره هم دا فکر دی چې افغانستان په خپلو پښو باندې باید ودرېږي، افغانستان خپل اقتصاد باید قوي کړي، افغانان نور له دې نه خلاص شي چې راکه. د ما په پوهنتون کې تعمیر خراب دی، د ما په مدرسه کې دارالحدیث خراب دی، د ما په کلي کې چای عمیق او سړک نشته. نو خدای دې وکړي چې موږ نور د دغې احتیاجونو نه خلاص شو. که کله الله تعالی موږ د دغې احتیاجونو نه خلاص کړو، دا په الله باور وکړئ که ټوله دنیا د تاسې غلامه نه وه، بیا به کل غلام درته وي، بیا به هر یو څوک کوشش کوي چې تا سره اړیکې وساتي او تا په رسمیاتو باندې وپېژني. خو دا په دې باندې کېږي چې هر څوک دا فکر وکړي، دا د ځان مسؤلیت وګڼي چې زه که په اقتدار کې وم او که نه وم، د ما معاش وي او که نه وي، اقل شی د خاوره په ما حق لري. که په امنیتي برخه کې د ما همکارۍ ته ضرورت وي، هغه باید د امنیتي ملګرو سره وکړم. که په نورو برخو کې ما ته ضرورت وي، هغه باید د نورو ملګرو شعبو سره دغه همکاري وکړم. بیا به وطن جوړیږي، بیا به افغانستان جوړیږي. او که دا وي چې د ما مسؤلیت نشته، د ما معاش او تنخواه نشته، منطقه کې چې هر څه کېږي هغه د کېږي، د ما مسؤلیت نه دی، دا د خاورې سره جفا ده، دا د خاورې سره ظلم دی، او دا ستا د خپل ځوانۍ سره هم ظلم دی. ځکه یو ورځ به مړ کېږي، د الله حضور ته به درېږي، الله تعالی به د څو شیانو پوښتنه کوي. یو د هغې نه دا هم ده چې ځواني مې درکړې وه، عمر مې درکړی و، فیما افنیته، په کوم شي کې تا هغه صرف کړو، په کوم شي کې تا هغه ولګولو، هغه دې په منکراتو کې ولګولو که هغه دې په معروفاتو کې ولګولو. ځکه نیک عملونه ډېر اسان دي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وایي د یو مسلمان ورور سره چې مخامخ شي، فقط تبسم ورته وکړي،
په خلاص مخ باندې د هغې سره ملاقات وکړې ستا دپاره دغه هم صدقه ده د دغه هم عند الله اجر شته نو وخت مې اضافه نه نیسم ورونو موږ درنه کومک حمایت دفاع د اسلامي نظام د اسلامي امارت په ټولو امورو کې تاسو نه غواړو هم احتیاج هم درته لرو د موږ مټونه هم یې د موږ سترګې هم یې تاسو یې که منئ که یې نه منئ دا د موږ د زړه د صدقه د زړه د تاله خبره ده امارت ټولو افغانانو ته ضرورت لري البته هر څه به کوو د اسلام په چوکړ کې به یې کوو او په داسې طریقه باندې به یې کوو چې د افغانستان علیا منافع په هغې کې ستر شوي وي جزاکم الله خیره واخر دعوانا الحمد لله رب